اخلاص او حسن نیت دا په ټولو اعمالو کې د روح حیثیت لري، او کوم عمل کې چې نیت نه وي او اخلاص نه وي، هغه اعمال چې دي هغه د الله جل جلاله په دربار کې قابل اعتبار نه دي. خلاصه که زه ووایم، موږ تاسې بعضې اعمال هغه عملونه لرو چې د الله جل جلاله د خوا نه په مکلف سوي یو چې دا سرته ورسوي، راباندې فرض دي. بعضې اعمال بیا درجه د وجوب لري، بعضې د سنتیات لري، بعضې د استحباب لري. په دغه اعمالو کې چې دغه پر موږ فرض دي یا واجب دي یا سنت دي یا مستحب دي، په دې ټولو اعمالو کې مد نظر او هدف د مسلمان به یوازې او یوازې رب جل جلاله وي. بیا دغه عمل الله جل جلاله قبلوي. په کوم عمل کې چې الله پاک ته مکلف کړی یې چې دا کار وکړه، په دغه عمل کې که ستا مد نظر بل شی راغلی، الله پاک یې نه قبلوي د عمل چې رب جل جلاله د شي امر درته کړی دی، هغه به د الله دپاره کوي، د بل چا دپاره به یې نه کوي. که بل نیت په ګډ سو، هغه بیا خبره تاواني کېږي، بیا د ګټې پر ځای باندې سړی د تاوان سره مخ کېږي. نیت خو په لغوي معنا کې قصد وایي، او په شریعت کې توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالی، د زړه توجه د عمل خواته راګرځول، خاص د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر باندې چې یو کار کوي د الله د رضا په خاطر باندې، دغه حسن نیت او اخلاص دغه اراده ده. نو قدرمنو، بیا خلاصه دا سوه چې رب جل جلاله موږ خپل معبود بللی دی، خپل الله مو بللی دی، خپل خالق مو بللی دی، خپل مالک مو بللی دی. هر څه چې کوو د دغه رب جل جلاله دپاره به یې کوو. اساسي محور د انسان د زندګۍ هغه تر ټولو عالي هدف چې دی، هغه د خپل رب جل جلاله بندګي او د خپل رب جل جلاله سره محبت او د خپل رب جل جلاله سره اخلاص او عمل خاص د دغه رب جل جلاله دپاره کول. د دغسې ارادې او د دغسې عقیدې سره که بل شی ملګری سي، هغه عقیده او هغه عمل هغه بیا د اعتباره وځي. رب جل جلاله بل داسې څوک نه مني چې یوه سجده الله ته کوي، بله سجده بل چا ته وکړي. رب جل جلاله داسې ایمان نه مني لکه د مکې مشرکانو چې به طواف کوي، نو بیا به ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، در دا ځای خو به سم روان وه، الا دا به پسې ورزیات کړه الا شریکا تملکه وما ملک. خدای پاکه ته خو شریک نه لرې، زه په خدمت کې یم، ستا عبادت کوم، خو یو هغه شریک دا یو هغه شریک چې دا مشرکان به دې ځای ته راورسېده، پیغمبر علیه السلام ورته وویل قط بس دی هخوا ته مه ځئ مخ. نو الله جل جلاله په ایمان کې هم شریک نه مني، الله جل جلاله چې عمل کوي په عمل کې هم شریک نه مني. هر څه چې کېږي یوازې د رب جل جلاله دپاره به کېږي، بیا هغه عمل اعتبار لري. انما الاعمال بالنیات، پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې عملونه دا تعلق لري، اعتبار لري په نیت سره. عمل چې دی، عمل د عمل اعتبار په نیت دی.